السلام علیکم ډیرو درنو عزتمندو اوریدونکو او لیدونکو خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ. نن ورځ یو خورا ډیر مهم درس لرو د مشخصو مشتریانو پیژندنه یا identifying your target audience. کته دا نه پوهیږي چې ستا محصول یا خدمت باید څوک وپیري او ستا اصلي مشتریان څوک دي نو باور وکړه ته به هم وخت ضایع کړې هم پیسې. نو راځئ دا موضوع په ژوره ساده او عملي بڼه وڅېړو. ستاسو اصلي مشتری یا مشخص مشتری څوک دی؟ مشخص مشتریان یا ټارګټ آډینس هغه ځانګړي کسان دي چې ته غواړې خپل پیغام، خدمت یا محصول ورته وړاندې کړې. دا خلک ستا له برانډ سره ښې اړیکې لري، ستا ضرورت درک کوي او ډیر امکان لري چې ستا له وړاندې کړي پروډکټ څخه ګټه پورته کړي او تا ته ګټه یا پیسې ورسیږي. مثلا آیفون کله هم دا هڅه نه کوي چې ارزانه تلیفون جوړ کړي. دوی خپل بازار ځان ته تعریف کړی ځکه د دوی په آډینس یا د هغوی په مشتریانو کې ځوانان دي، ټکنالوژي خوښونکي دي، د لوړې کچې عاید لرونکي دي ځکه د آیفون قیمت لوړ دی. هغه څوک دي چې ډیزاین او کیفیت ته ارزښت ورکوي. آیفون خپل پیغام، اعلان او حتی رنګونه هم له همدې خلکو سره مطابق طرحه کوي ځکه دوی خپل مشتریان پیژندلی دي. که چیرې تاسې د بوګاټي یا لمبرګیني موټر اعلان د محصلینو ترمنځ په پوهنتون کې کوئ نو تاسې پوهیږئ چې محصلین دغومره پیسې نه لري چې دغسې یو موټر واخلي، نو تاسې خپل اصلي مشتریان نه دي پیژندلی. نو ځکه وایو چې مشتریان پیژندل ډیر زیات ضرور دي. اوس وایو چې څنګه خپل اصلي مشتری وپیژنو. ستاسې اصلي مشتری یا آیډیال کسټمر هغه څوک دی چې له تاسو سره تر ټولو ښه مطابقت لري. د اصلي مشتری پیژندلو لپاره دا پوښتنه له ځانه وپوښتئ: عمر یې څومره دی؟ کم ځای کې ژوند کوي؟ د دوی شوقونه یا عادتونه څه شی دي؟ کم مشکلات لري چې ستا پروډکټ یا خدمت د هغوی هغه مشکل حلوي؟ د دوی د تعلیم، عاید او ژوند سبک څه ډول ده؟ نو که د دې عاید کم وي ته باید داسې یو پروډکټ ورته ډیزاین کړي چې کیفیت یې هم کم وي او همدارنګه قیمت یې باید ډیر کم وي. او که پوهیږي چې عاید یې لوړ ده باید د دې لپاره لوړ کیفیت لرونکی او همدارنګه که قیمت لوړ هم وي پروا نه کوي. نو ځکه دغه برخې ډیرې مهمې دي. مثلا که ته یو آنلاین کمپیوټر کورس وړاندې کوي ستا اصلي مشتری ښایي داسې نفر وي. عمر به یې له 18 نه تر 10 کالو پورې وي. ځای شاید ښار کې به اوسیږي ځکه په ښار کې انټرنیټ ته مکمل لاسرسی لري او موبایل به هم لري. ستونزه غواړي کار پیدا کړي یا آنلاین کار وکړي یا فریلانسر شي. علاقه له ټکنالوژي، ګرافیک ډیزاین یا برنامه نویسۍ یا کوډ نویسۍ سره علاقه لري. چلند ځکه په ښار کې پروت د آنلاین انټرنیټ ته لاسرسی هم لري نو یوټیوب، واتساپ او فیسبوک ډیر کاروي. که د دغه له لارې ته ورته اعلان خپور کړي نو دا به ډیر موثر وي. د مشتریانو هویت ثبتول creating customer personas د یو مشتری مفصل ژوندلیک چې تاسو سره مرسته کوي ستا پیغام ښه ډول هغوی ته ورسیږي او ته هغه خپل اعلان ښه طرحه کړي. مثلا نوم علي احمد، عمر 23 کاله، هدف غواړي یو فریلانسر یا ویب ډیزاینر شي. ستونزه انګلیسي کمزوري ده، ښه لارښود نه لري. حل ته داسې یو کورس وړاندې کوي چې په ساده ژبه وي او عملي تمرینونه ولري. دلته یوه ډیره مهمه خبر ده، دغه معلومات چې کم ته لري دا ته ځان سره ساتي د دغو معلوماتو مطابق یو پروډکټ یا خدمت برابروي. مثال ډیل کمپیوټرونه اکثره وخت خپل لپټاپونه هغه خلکو ته طرحه کوي چې مسلکي کار کوي یا محصلین دي. دوی پوهیږي چې دا خلک سرعت، ذخیره او باوري ماشین ته اړتیا لري نو د دوی هویت داسې ځان سره ثبتوي. عمر له 20 نه تر 40 کاله، هدف زده کړې، پروژې یا د کار په وخت کې له کمپیوټر څخه استفاده، ارزښت، اعتبار او مناسب قیمت. بل وای ولې مشخص مشتریان پیژندل مهم دي. تاسو سره مرسته کوي خپل پیغام دقیق طرحه کړئ، د بازار موندنې لګښت مو راکموي، د مشتریانو رضایت مو زیاتوي، د محصول ډیزاین ښه کوي او ستا برانډ ته وفاداري پیدا کوي. که موږ خپل خاص مشتریان ونه پیژنو نو څه به پیښ شي؟ که موږ ونه پوهیږو چې څوک زموږ اصلي مشتریان دي نو دا 5 مهم زیانونه رامنځته کیږي. لومړی د وخت او پیسو ضایع کیدل. تاسې به اعلانونه، محتوا او خدمات جوړوئ خو ناسمو خلکو ته به یې وړاندې کوئ. پایله نه به پلورل کیږي او نه به ګټه کیږي. دوهم کمزوری مارکیټینګ مارکیټ کنفیوژن. ستاسو پیغام به مبهم وي ځکه ته نه پوهیږي چاته خبرې کوي. خلک به ستا برانډ نه درک کوي. مثلا تاسو د دهقانانو یوې ډلې ته د تر ټولو نوي ډیل کمپیوټر په هکله معلومات وړاندې کوئ چې هغه په دهقاني سیمه کې تاسو وړاندې کوئ. نو هغه دهقانان به د یو کمپیوټر پر ارزښت او همدارنګه په هغه پروډکټ څه پوه شي. حد اقل تاسو خپل وخت ضایع کوئ، تاسو خپل پیسې ضایع کوئ او تاسو غلط خلک انتخاب کړي د مارکیټینګ لپاره. دریم د محصول یا خدمت ناکامي. که تاسو د مشتری اړتیا ونه پیژنئ نو هغه خدمت یا محصول به ورته هیڅ ارزښت ونه لري. نتیجه خلک به یې وانخلي. نو که تاسو محصول غواړئ ناکام شي
نو دغسې ځینې پیښې رامنځته کیږي لکه تاسې غواړئ ډیل کمپنۍ د دهقانانو لپاره اعلان وکړئ. همدارنګه د دهقانانو لپاره باید تاسې تراکتور یا د کیمیاوي سرې اعلان وکړئ. څلورم د رقابت نه شاته پاتې کیدل. رقیب به ډیر دقیق هدف لري او موثر کار کوي خو ته به هڅه کوي او نتیجه به نه ویني. پنځم د مشتریانو نارضایتي. کم مشتری ته داسې څه ورکړئ چې ورته اړتیا نه لري، نه به خوښ وي، نه به بیرته راشي، نه به بل ته توصیه وکړي. تصور وکړئ ته یو کمپیوټر کورس جوړ کړې خو د هغه خلکو لپاره اعلان کړي چې یوازې موبایل کاروي او له ټکنالوژۍ سره یې علاقه نه لري، هغوی به هیڅکله علاقه ونه لري. ته خو باید هغه کسان هدف وګرځوي چې زده کړې ته لیواله وي یا غواړي فریلانسر شي. په یاد ولرئ که تاسو چاته خاصې خبرې ونه کړئ نو هیڅوک به ستاسو ته غوږ ونه نیسي. نو مخکې له دې چې خپل کورس، محصول یا کمپاین پیل کړئ حتما خپل ټارګټ آډینس یا هماغه مشخص مشتریان وپېژنئ. دا به ستاسو د کاروبار کامیابي سوچنده کړي. دا د تجارت اووم درس و. له ملتیا مو ډیره زیاته مننه. ښاد او آباد اوسئ.